د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې روان کال د کلیو پراختیا د ریاست له لوري د 222 میلیون افغانیو په ارزښت بیلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د پکتیکا والي یحیی خیل ولسوالۍ ته د سفر پر مهال له خلکو سره په ناسته کې وویل چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په تیرې یوه نیمه لسیزه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي چې له امله یې په دې ولسوالۍ کې امنیت خوندي شوی. والي ویل چې روان کال په یحیی خیل ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا د ریاست د ولسی تړون د پروګرام په مټ په دې ولسوالۍ کې سلګونه بیلابېلې پروژې د 222 میلیون افغانیو په ارزښت ګټې اخیستنې ته سپارلې او ځینې لا هم تر کار لاندې دي. هغه ویل چې په دې پروژو کې 495 کیلو واټ لمریزه برېښنا، 106 د اوبو پاکې څاګانې، 28 د پاکو اوبو ذخیرې، 6 بابا ښوونځیو ته ودانۍ، سربندونه او ګڼ شمېر نور استنادي دیوالونو پروژې شامل دي. د 495 کیلو واټو د برېښنا پروژې دي چې نن هم د پروژې افتتاح وکړه، شاید و نور هم افتتاح کوو. 106 د پاکو اوبو څاګان دي او علاوه د دې نه 28 د اوبو ټانکۍ په دې کې شامل دي. یعنی دا 222 میلیونه افغانۍ تنها د انکشاف اتحاد په بخش کې مونږ چې دا تیر شو په دغه کال کې ملرلې. والي ژمنه وکړه چې د دې ولسوالۍ لپاره به بیا هم د بیا رغونې په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د همدې ریاست په چوکاټ کې چې معارف ورسره شریک ده، 6 بابا مکاتب د اقرا په برنامه کې چې هغه 25 میلیون افغانۍ په ارزښت ته جوړیږي. د یحیی خیل ولسوالۍ قومي مشر حاجی سرور خان په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې ویل چې یحیی خیل ولسوالۍ کې تر سره شوې پروژې ګټورې دي، خو لا هم د ولسوالۍ ته پاملرنه ضروری ده. هغه ویل چې یحیی خیل ولسوالۍ ته غځېدلی 12 کیلومتره سړک چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي، نو ځکه غوښتنه کوي چې حکومت د دې ولسوالۍ ټولو برخو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هم د دې سړک په پخولو کار وکړي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ډاکټر محمد ګل سلیمان خیل هم ویل چې د بیا رغونې ترڅنګ د دې ولسوالۍ تجارت ته هم پاملرنه وشي. هغه ویل چې په یحیی خیل ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په پرتله په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځکه دی په بازار کې ورته د اوبو سیستم برابر شي. دا په 12 کیلومتره سړک باندې تر راکته شوی ته پام ورته وکړه. دا سړک په څه حال کې ده؟ دا اشغال اندازې د سر په وینو باندې سویه ده، په دغه باندې ډېرې وینې توی شوې، فقط اشغال پیاوړی د اوراوار شو او تجارت ډېر ښه روان ده الحمدلله. خو بدبختانه اوبه نه لرو. د اوبو دپاره هم خاصه توجه ده د درسي انکشاف ریاست ته یو هدایت ورکړی تر څو په یحیی خیلو کې د اوبو سیستم فعاله کړي او یو 2 ټانکۍ کې ولګوي. د یادونې وړ دی چې یحیی خیل د پکتیکا تر ټولو ناامنه ولسوالۍ وه، خو په دې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو له پاڅون سره سم له تیرو 5 کلونو را په دې لوري ډاډمن امنیت رامنځته شوی ده.